السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. چې خاص کر زه به تاسو ته وایم چې سریلانکا کرکټ بورډ هم د ایشیا کپ په هکله باندې یو خبر ورکړی ده، او بل به زه تاسو ته وایم چې افغانستان او د استرالیا چې کومه راتلونکې ټیسټ لوبه ترسره کیدونکې ده، حالان کې دغې لوبې ته خو ډېر زیات ټایم پاتې ده. او بل طرف ته پاکستان اوس نه په افغانستان باندې ریشخندونه شروع کړي دي چې افغانستان اوس استرالیا سره به دوی ټیسټ لوبه ترسره کړي. او بل به زه تاسو ته د پاکستان سوپر لیګ په هکله باندې به یو نوی خبر درکړم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. نو راځم اول زه تاسو ته وایم چې ایشیا کپ چې کوم پاکستان کرکټ بورډ لخوا نه اول نه اعلان شوی چې دغه امکانات یعنې ډېر زیات کم دي او دغه په دغه کال کې نه ترسره کیږي. دوی د پاکستان سوپر لیګ دغه بقایي لوبې هم چې کومې ولې د دغه لپاره هم نه غوښتل چې ایشیا کپ کې لوبه ترسره کړي. خو بل طرف ته به زه تاسو ته وایم چې نن د سریلانکا کرکټ بورډ لخوا نه یو خبر راغلی ده چې ایشیا کپ چې کوم ده په دغسې حالاتو کې موږ نسو کولی چې ایشیا کپ ترسره کړو. زه به تاسو ته وایم چې دا ورته چې کوم ایشیا کپ ترسره کیدونکی او دغه خو اول نه داسې امکانات یعنې ډېر زیات کم ول، خو نن سریلانکا کرکټ بورډ دغسې خبر ورکړی ده چې د موږ په ملک کې دغه د کرونا وایرس کیسونه ورځ تر بلې نه په زیاتېدو دي. یعنې مخکې به ډېر کم کیسونه راوتل، خو اوس 2000 نه زیات کسانو کې دغه وایرس راوځي. نو دغسې موږ نه کوو، موږ ورنه معذرت کړی دی، یعنې سریلانکا کرکټ بورډ معذرت کړی چې موږ د ایشیا کپ دغه کال ته یعنې نسو کولی تاسو په سریلانکا کې ترسره کړئ. خو بل طرف ته به زه تاسو ته وایم چې د ایشیا کپ آخري فیصله اوسه پورې هم جې شاه چې د ایشین کرکټ کونسل مشر ده، همدغسې هغه هم د هندوستان د هغه اوسه پورې د ایشیا کپ په هکله باندې کوم قسمه خبر نه ده ورکړی. او بل طرف ته به زه تاسو ته دغه پاکستان سوپر لیګ بقایي لوبې چې کومې ولې کوم چې جون میاشتې کې ترسره کیدونکې ولې زه به تاسو ته وایم چې د دوبۍ او د پاکستان خپله کې سره خبرې روانې ولې. او بل طرف ته دوبۍ ولته نن بیا دغسې خبر ورکړی ده چې دغه څومره کسان هم چې دوبۍ ته راځي باید دوی هغه واکسین اول نه لګولی. هغه واکسین اصل کې 2 ټیکې لګول کیږي، یعنې دواړه مکمل ټیکې باید لګېدلي. او دغه 400 کسان چې په دغه کې کمنټیټران مې میچ افیشل مې د کې کوچز مې دغه لوبغاړي مې دغه ټول باید وای واکسین وکړي. هغې نه وروسته بیا دوبۍ ته موږ کولی سو چې دوی ته اجازه ورکړو او دلته تاسو د پاکستان سوپر لیګ بقایي لوبې ترسره کړئ. خو دغه خبر پاکستان ورخطا کړل او نن دوی دغه اعلان وکړ چې دوبۍ موږ نه د واکسین ټیکې غواړي او موږ دومره کم وخت د موږ سره او دومره کم وخت کې موږ څنګه دغه ټولو لوبغاړو کمنټیټران د کوچ سټاف ته د ټیکنیکر دا نور کسان چې کوم دي د ټول ته موږ نسو کولی چې ټیکې وکړو. نو دغسې امکانات یعنې که موږ وګورو دغه کال ته د پاکستان سوپر لیګ ډېر زیات مشکله دي. پاکستان که همدغه جون میاشتې کې د پاکستان سوپر لیګ لوبې ترسره نه سولې نو دغه به بیا په همدغه کال کې بیخي نه ترسره کېږي. بیا به دغه کال 2022 کې دوباره ترسره کېږي، له سر نه به پاکستان سوپر لیګ شروع کېږي. او بل به زه تاسو ته وایم چې 13 ورځ د استرالیا کرکټ بورډ لخوا هم دغه اعلان وشو چې موږ افغانستان سره هغه ټیسټ لوبه ترسره کوو. او نن بیا د افغانستان کرکټ بورډ هم دغه اعلان وکړ چې استرالیا هغه ټیسټ لوبه تاریخونه هم اعلان کړي ول. خو بل طرف ته به زه تاسو ته وایم چې په ټویټر کې زیاتره د پاکستان جرنالسټانو هم دغسې خبر ورکړی و چې استرالیا اوس افغانستان سره ټیسټ لوبه ترسره کړي. یعنې داسې بدې ورځې په استرالیا باندې راغللې چې دوی افغانستان غوندې ملک سره یعنې ټیسټ لوبه ترسره کړي. یعنې تاسو وګورئ دلته افغانستان باندې دوی ډېر زیات ریشخند موهلی دغه کمنټونه خو ما کتل بعضې د پاکستان د کرکټ مینهوالو دغسې افغانستان باندې ډېر زیات ریشخند وهلی دی. یعنې افغانستان ځان شرمولو لپاره استرالیا ته ځي، یعنې باید لاړ نه سي او ځان ونه شرموي. همدغه افغانستان کې ښه دي. بعضو خو بیا دغسې کمنټونه هم کړي ول چې دغه ټیسټ لوبه به سي 2 ورځو کې به یعنې ټول هر شی راټول کړي. او بل به وایي چې په دغه ټیسټ لوبه کې به څومره غټ غټ ریکارډونه په افغانستان باندې جوړېږي. خو پرېږدی ډېر زیات غلط یعنې ریشخندونه یې په افغانستان باندې وهلي دي. نو دلته اوس افغانستان ته پکار ده چې دغه راتلونکی سیریز چې پاکستان سره ترسره کیدونکی د سپټمبر میاشته کې هر قیمت باندې دوی پاکستان نه دغه سیریز وګټي چې دوی ته معلومات وسي چې افغانستان هم په نړۍ کې یو ټیم ده. نو دغلته پکار ده چې دغه زاړه میراثي لوبغاړي زر تر زره د افغانستان ټیم نه ورک سي او دغه ځوان لوبغاړو ته ځای پرېږدي. تاسو ګورئ چې د پاکستان نه څنګه بیا دغه 3 واړه سیریزونه افغانستان نسي ګټلی. تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ.